په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی روان دی، خلک وایي د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستو توان نه لري. د بغلان ولایت 2 تنه اوسیدونکي محمد جاوید او عبدالعلي افغانستان غږ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی حیران پاتې دي چې سږ ژمی به څنګه تیروي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې افغانستان د سکرو ډیر کانونه لري، خو داسې ادعاوې موجودې دي چې دا سکاره قاچاق کیږي. خو په بغلان ولایت کې د شمال د ډبرو سکرو تصدۍ مسؤلین وایي چې په ټولو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لوړ تناژ تلو په فعالولو سره د سکرو د قاچاق کچه 0 ته راټیټه کړې ده. د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ رئیس مولوي عبدالله حامد وایي چې د پخوا په پرتله د سکرو د قاچاق مخه د دولتي تلو په فعالېدو سره نیول شوې او لا هم هڅې روانې دي څو په شمالي ولایتونو کې نورې لوړ تناژ دولتي تلې هم فعال شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په ټول شمال کې 15 دولتي تلې لري او دا تلې په هغو ځایونو کې نصب شوي چې پوره د قاچاق مخنیوی کوي. د پخوا په پرتله باندې الحمدلله اوس د قاچاق مخنیوی سوی ده. منګه په ټول شمال کې 15 دولتي ترازوګانې لرو او دا په هغه نقطو کې نصب شوي دي چې هغه پوره د قاچاق مخنیوی کوي. سره له دې چې ترازوګانې نصب شوي دي، همدارنګه مجاهدین په هغې ساحو کې دي چې د دې ترازوګانو محافظت کوي او د معادنو محافظت کوي او د قاچاق مخنیوی کوي. نو هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې هغه د دې لارې نه قاچاق وکړي. الحمدلله دا په پوره ډاډ تاسو ته وایو چې په ټول شمال کې څوک 1 ټن زغالم قاچاق کولی نشي، ځکه څومره امکانات چې وو هغه موږ ټول برابر کړي، که هغه ترازوګانې وي، که هغه کنټرولي پوستې دي او هغه که چېرته د دوی مراکز دي، امیرتونه دي، هغه ټول اوس د امارت اسلامي په وخت کې فعاله دي. نو د پخوا په پرتله باندې الحمدلله اوس قاچاق 0 ته رسېدلی. د بغلان د شورابک د کان کارکونکي میر فقیر او انجینیر حشمت الله ابرار وویل چې د بغلان د کانونو سکاره له ښه کیفیت څخه برخمن دي، ځکه خو یې د پیر لپاره تقاضا په ښار کې زیاته شوې او دغه شان په تحکیماتو هم په جدي توګه کار شوی دی. دیگه زغالای منام خدا خوبش است. این زغال دست به خانه میره خوش میکنه به خاطر مایده است، بدون کدام واسطه و حساب کتابی کار میده او در خانوالا میده، کلولا میکنه کار میده. در هر جای زغال، همین زغال کرکر، دودکش، همین شورابک، این در هر جای کار میده، به هر کسی کار میده. ای از نگاه گازخیزی، از نگاه تکنیک ایمنی، از نگاه تحکیمات الحمدلله خودتان رفتین دیدین تمام مشکلاتش حل است. معدن‌ها به یکی دیگه هوایی داره، ارتباطاتش تامین است، راه فرار کارگر است که اگر کدام نقطه نشست بکنه ما کارگر را بتونیم به دیگه مسیر هدایت بتیم و نجات بتیم. افغانستان د ډیرو سکرو له اړخه یو غني هیواد دی چې ډیری کانونه یې په بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، سرپل او هرات ولایتونو کې دي.